د افغانستان نه د هر ملک ته په کم ملک کې وای کولای شي کتر دوبۍ نه کینی په پوره دنیا کې ناغو ته ما ویلو چې زه په امریکا کې هم نو دلته اوس مانه د امریکای اډرس غواړي سو زمانه د امریکای اډرس غواړي نو زه بس کوم چې د امریکای اډرس پوس ورکم ټیک تا سیټي به ورکم स्टेट पर कम तब कम से किसी अक एड्रेस पर क्या खा that's it उस तात वही मोबाइल वेरिफिकेशन देर लाजिम दे मोबाइल वेरिफिकेशन चीता पर कमल की तदल तमल बदला वाले शे ठीक था दा यो ख्याल साथे अक्सर जमो खलक कोई अलग दा मल्क पजंग सबद लोमा नन सबा चीदी हर सा आसान दी मुल्क चीदे तबदला वाले शे نو موږ به څه کوو موږ به داسې کار وکړو چې دلته به موږ خپل نمبر ورکړو ټیک شو اوس به موږ په دې سینډ اس ام اس باندې کلیک کوو نو موږ ته به یو کوډ راشي زموږ فون ته ا کوډ چې راغی زما فون ته زه به د خپل فون نه هغه کوډ والم او په دغه ځای کې به वेरिफिकेशन द पारा दीता वर्कम नो माता कोड रागे जबई वेरीफाई कम मा कोड वेरीफाई को उशो नेक्स्ट ऑप्शन बा जबदल तखपल एड्रेस वर्कमा अगा दगा मा पाती कड़ो सही नेक्स्ट हाँ एड्रेस में गलत वर्को उस पर सही शी टिक शो उस ताता वही चिकार राका दुबई के دا منथلی سبسکرپشن چې دی اوس دوبۍ والا هم شروع کړی دی اوله کې نو خو اوس دوبۍ والا هم چې دی شروع کو نو زه ښه خبره ده چې پته ولګېده نو اوس به موږ څه کوو دې ته به موږ خپل کریډټ کارډ ورکو ډیبټ کارډ کریډټ کارډ دلته همیشه دا یوه خبره یاد وساتئ اکثر تاسو کریډټ کارډ وګورئ ویریږئ الله ما سره کریډټ کارډ نشته دا فرق از دکی کریډټ کارت او ډیبټ کارت یو شی کریډټ کارت صحیح ستوي هغه پیسې چې تر بانک استعمالي قرضې او ډیبټ کارت ستوي هغه پیسې چې تخپلا دوه کارډونه سیم کار کوي ښا دغه باندې دغه مکوي اکثر تاسو که په پاکستان کې ناسي افغانستان کې اکثر ویریفیکیشن پروسس کې تاسو ډیبټ کارت ایکسپټ کیږي میک شور ماستر کارت استعمالوي ماستر کارت ډیر زیات خي صحیح ده دا زما خیال دی دا فیس په سعودي کې هم شروع کړي خو خیر دا یو پیری نو دا او میک شور کوی چې د هغه پورې ساين اپ مکوئ چې د کمی پورې تاسو پورا سیلینګ شروع کړئ نه خو زه په تاسو ته طریقه وخیمه چې په امیزان کې دا بل دغه ته وی یو پروفیشنلی یو انډیویډوالي د انډیویډوال اکاونټ فیس نه او د پروفیشنلی نو که تاسو د پروفیشنل انډیویډوال ته ډاون ګریډ کوئ نو هغه بیا فیس نه خو پروفیشنل خی د پروفیشنل اکاونټ ډیره فائدې پروفیشنل ساتي انډیویډوال مکوئ خو کوم ځای کې چې هغه بزنس تاسو ته مو همیشه هغه نن ایم ان انډیویډوال کوي اوس تاسو وایي چې سٹور نیم را سٹور نیم تخکل سٹور نیم سوچو چې یار سٹور نیم ورکم خدای ته وګوري دل جله دل سوز دا نمونه اسلو تنها دا مکوي خپل پروفیشنل اوسې پدې کې به ایموجی نه دغه کې تلیکل شي چې افغان سٹور پاک سٹور یا خپل یونیک نوم سوچو کا ټایم والا خپل چې کسٹمر راشي چې یاره وګوري چې اوکې نو زه په دې کې اوس ورکوم چې سمایل سٹور به وکم ازه ټیک شو نو اوس په دې کې وایي چې do you have universal product code UPC for all your products وی ستاسو یو پی سی شته نو زمیم چې نه یو پی سی څه ته وي دا په دې دغه باندې دغه لګېدلی چې کله اویلیبل نه ته وایي چې نه دی اویلیبل نو به بدل کا ځکه چې چا غسته دی
په دې اکثر چې موږ دا پروډکټ وګورو په دې باندې یو پی سی کوډ ورزي تاسو ته هم چې یو پی سی کوډ څه ته وایي دا یو پی سی کوډ دی دا پر پروډکټ لګیدل یو پی سی ته یونیورسل پروډکټ کوډ دا د یو پروډکټ چې پہچانی لکه څنګه چې زمونږ آی ډي پاسپورت دی ٹھیک تا do you have any diversity certifications دا هم ستاسو لپاره LGBT owned business دا د LGBT دا د اجراګانو صدقه د تحریک محرک ته نو that you wish to add to your account no نشته are you the manufacturer or brand owner no بوي ٹھیک تا که خپل مینوفیکچر کې یس بوي که خپل سامان جوړه یس که نه نو خو که I think که تاسو لري بابا نه کوئ نو بوي ٹھیک تا دا دی وکړو اوس identity and address verification تاسو ته ما ویلو کنه چې کله هم خپل دغه کوي خپل ویریفیکیشن پروسس دغه کوي سٹارټ کوي نو د ځان سره په سیستم کې بانک سټیټمنټ او پاسپورت خو سکرین شاټ نه ښه همیشه په پی ډی اف نو په اپلوډ به کلیک کې کنټینیو به ووهې دلته به یو دغه راوالی دته به سبمیټ کې دا وشو ټیک تا سکرین شاټ پنه کې دا زما اوله واورئ بیا به ورته یو مخ بانک سټیټمنټ وکړي اوپن به یې کې دقسې بیا به نیکسټ ووهې دا اوس موږ د دوبۍ کې خو د پوره دنیا ویریفیکیشن سیم یي ښه د پوره دنیا ویریفیکیشن سیم یي نو چې دا تا وکړو تا ته به ووایي چې یاره 2 ورځې به علي موږ به ستا انفارمیشن ویریفای کړو چې کله د انفارمیشن ویریفای شو اکاونټ ستا وشو د پوره دنیا لپاره سیم دی چې کله د امیزان نه تاسو ته ایمیل راشي چې اکاونټ ویریفای شو نو تاسو وخت بیا خپل اکاونټ ته لاګین شي نو په هغه وینډو کې دلته دا سیټینګ براشي سیټینګ کې به تاسو لاړ شئ اکاونټ انفو باندې به کلیک کړئ سو اکاونټ انفو په اکاونټ انفو چې کلیک کې یو کار به وکړي ډیپازټ میتھډ به کلیک کې ډیپازټ میتھډ څه ته وایي ډیپازټ میتھډ هغه ته وایي چې کله موږ په امیزان سامان خرڅ کوو او زمونږ پیسې امیزان ته کیږي نو امیزان به هغه پیسې موږ ته ټرانسفر کوي اکثره دنیا په هر ملک کې ٹھیک تا نو تو تر خپل بانک اکاونټ انفارمیشن ورته ورکړي امیزان بیا ته پی اوټ د امیزان پی اوټ کله راځي په هر دویمه ویک د امیزان پی اوټ سایکل راځي نو چې ته په کوم ملک کې په هغه ملک په کرنسي کته په ډالرو کې سیل کړی نو امیزان څه کوي چې تا ته کله پی اوټ وشي کته په افغانستان کې ته تر افغانستان کرنسي ملایي که په پاکستان کې نه پاکستان که په هر دنیا کې په هغه حساب تا ته امیزان چې ده کرنسي ډیپازټ کی تاسو ته ورشي ښه بل ته په سیټینګ کې څه کولای شي چې چارج کارت میتھډ بدلولای شي که څه مسلې اکارت دی ورکشي بدلولای شي ایمیل وسره چینج کولای شي بزنس ډسپلی نیم چې سکه کولای شي دا وا د ویریفیکیشن پروسس اوس زمنګ اکاونټ ریډي شو زمنګ اوس نیکسټ سټیپ سره چې موږ با اکاونټ خو شو اوس زمنګ نیکسټ سټیپ دا دی چې موږ له پروډکټ پکار دی موږ به پروډکټ ګورو اول با اوس ګورو چې پروډکټ په موږ د کم ځای نه سرچ کوو پروډکټ په څنګه الو او هغه به بیا موږ لیست کوو څنګه نو زمونږ د اکاونټ ویریفیکیشن پوره شو چې داسې به زمونږ اکاونټ کولاوي کې دا اوس زما په دوبۍ کې اکاونټ ریډي دی اوس په زما نیکسټ سټیپ سي مال پروډکټ پکار دی چې زه لیست کوم زما سپلایر زما سٹور ته ولېږي نو راځي از د کو چې موږ به اوس پروډکټ سرچ څنګه کوو د پروډکټ سرچ لپاره موږ کم ویب سایټ پکار دی د پروډکټ سرچ لپاره د پروډکټ غستو لپاره موږ کم حکمت عملی کوو مننه